اول د زړونو کومې سلامونه ټول دوستانو ته وړاندې کوم. یخني خو بیخي ډېره ده، په یخني کې سندرې چې وایي نو خو رګونه یې هم خامخا وینې کلک وي لږ. او بیا پس د سندرو څوک چې کتابونه نه لولي هغه به ټول عمر ناکامه وي. همدغه کتابونه دي چې معلومات دي چې یعنې د ملي راډیو ټلویزیون د ټولو ټلویزیونونو غړي راسره جوړ شوی دی. بالکل. او اسد صاحب دی آرام وي، ټول دنیا دی آرام وي، مخلوقات دی آرام وي، پښتانه دی آرام وي، هر څوک چې په رښتیا سره خدمت کوي د افغانستان ټول دی آرام وي. خو زه هیله کوم د ټولو څخه چې باید زما خواته یو څه سترګې راواړئ. سترګې که تورې ای نازک نجلۍ په ناز وګوره لرې باریکۍ. سترګې که تورې ای نازک نجلۍ په ناز وګوره لرې باریکۍ. سترګې که تورې ښکاره که رخسار درته ولاړ عاشقان انتظار. په تمنا دي د وصل افګار غواړي له تا څخه مضمون د یاري په ناز وګوره لرې باریکۍ. سترګې که تورې ای نازک نجلۍ په ناز وګوره لرې باریکۍ. قد شمشاد که الف معشوقو هر غاښ د خولې دي صدف معشوقو. پر زړه دي وړم هر هدف معشوقو. نه وینم تا رنګه د ګلو ګېډۍ په ناز وګوره لرې باریکۍ. نه وینم تا رنګه د ګلو ګېډۍ په ناز وګوره لرې باریکۍ. سترګې که تورې ای نازک نجلۍ په ناز وګوره لرې باریکۍ. هلال ورځي مژګان دي خدنګ زړه دې زما کې په وینو کې رنګ. آخر به ما عبدالرازق کې ملنګ، آخر به ما عبدالرازق کې ملنګ. دل سوخته کوم و تا ته زارۍ په ناز وګوره لرې باریکۍ. سترګې که تورې ای نازک نجلۍ په ناز وګوره لرې باریکۍ. سترګې که تورې ای نازک نجلۍ په ناز وګوره لرې باریکۍ.